له حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دنیا د مؤمن د پاره بندخانه ده او د کافر د پاره جنت دی. نو کله چې الله متعال په یو چا باندې په قهر سي، کله چې یو بنده ګناه وکړي، معصیت دی الله وکړي، نو الله متعال په هغه باندې روزي نه بندوي، د سجدې توفیق ورجنه اخلي، د خپل عباداتو د اذکارو توفیق ورجنه اخلي. کله کله داسې کسان ګورو شي پیسې لري اما لمونځ نه کوي، روزه نه نیسي، زکات نه ورکوي، نو دنه الله متعال د عبادات د سجدې توفیق اخیستی وي. نو په ده سره باید یو مسلمان ناهیلی نسی چې زه ښه عبادت هم کوم، د الله متعال اطاعت هم کوم او بیا هم په ما باندې مشکلات دي، نو ده باندې باید چې انسان خفه نشي. دا د الله امتحانونه دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر او تازه دی وي، نورانی دی وي او بېدلیله خوشحالي دی وي پر هغه مخ او پر هغه زړه چې زما حدیث اوري او تر نورو مسلمانانو رسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.